آزادي تر پاچاهۍ یې لا تیری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه مو مبارک شه. په ختیځ ښار جلال آباد کې د ازادۍ ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم له نورو کلونو سره په خورا توپیر ترسره شو. د شاه غازي امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډۍ تر ایښودنې وروسته خلک او دولتي چارواکي راساً د فوټبال هغه میدان ته لاړل چې د مراسمو لپاره چمتو شوی و. د پرانیستې وینا د ننګرهار والي وکړه او د حکومت په مخالفو وسلوالو یې غږ دا و چې په پیل شوې پردۍ جګړه کې ځانونه مخکېلوئ. مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي. د ازادۍ ورځې دغه نمانځنې ته له دولتي چارواکو سره سره زرګونه ختیځ میشتي او له نورو ولایتونو نه خلک راغلي وو. دولتي مامورین، ځوانان، ورزشکاران، د مدني ټولنو استازي او نورې طبقې د پریډ په بڼه د دریځ مخې ته تیرې او ځینو پکې خپل نمایشات هم وکړل. د ازادۍ سندرې، د ډول غږېدل او ملي اتڼ هغه څه و چې د ډیرو خلکو احساسات یې پارول. راغلو خلکو اشنا ټلویزیون ته د دغه مراسمو په اړه خپل احساسات په دې ډول شریک کړل. ډېر د خوشحالۍ ویاړ او د خوښۍ ځای ده او ډېر د خوښۍ احساس کوم. اولین بار دی موږ په خپل افغانستان کې په دومره جنګونو کې په دغونه بدو پیښو کې موږ خپله خوشحالي ولمانځله. په دې باندې ډېر خوشحاله چې ټول دوستان ټول افغانان دلته یو ځای شوي دي. واقعا چې نن داسې یوه ورځ ده، داسې د خوشحالۍ ورځ ده چې داسې ورځ په تېرو کلونو کې موږ دلته کله نه ده لیدلې. دومره خوشحاله یم چې هېڅ ویلی نه شم، په خوله مې هم نه راځي. دومره خوشحالي په داسې وخت کې. د مراسمو پر اسمان د افغان پوځ د چورلکو ګرځېدل هم د ډیرو لپاره جالبه وه. د ازادۍ ورځې د ویاړنې په پار د شیرزي لوبغالي کې د بېلابېلو توکو نندارتون هم جوړ شوی او ټاکل شوي چې ماښام به په جلال آباد ښار کې د موسیقۍ ځانګړی ماښامۍ او مشاعره هم وشي. دا 128مه د افغانستان د خلکو لپاره هغه ورځ ده چې غازي امان الله خان پکې 96 کاله وړاندې له انګریزي ښکېلا آزادي اعلان کړې. دغه ورځ هر کال په بیلابیلو ولایتو کې نمانځل کیږي او افغانان د یوې ملي ورځې په توګه پیژني. ذبیح الله غازي، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.